ملاله میوند چا شهیده کړه؟ ولې، چیرته او څنګه؟ دا چې ولې د خبریالانو بدبختۍ راغلې ده؟ ولې هره ورځ زموږ یو خبریال وژل کیږي؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر محمد اشرف غني د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون، بریتانیا، اروپایي ټولنې او ګڼ شمېر افغان خبریالانو په ننګرهار کې د یو خصوصي راډیو تلویزیون پر خبریالې ملالې میوند برید غندلی دی او غبرګونونه یې راپارولي دي. ارګ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د افغانستان دښمنانو په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوند او د هغې موټر چلوونکي نن سهار په یو تروریستي برید کې شهیدان کړل. ولسمشر غني ویلي د افغان خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي او دغه برید یې یو بشري جنایت بللی دی. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي دي چې د بیان ازادۍ چې د افغانانو حق دی په دا ډول بریدونو نه محدودیږي او حکومت یې ساتنې او پالنې ته ژمن دي او له اړوندو مسؤلینو یې غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دغه راز د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله پر ملالې میوند برید غندلی دی او له اړوندو چارواکو یې غوښتي دي چې دا پیښه وڅېړي او عاملین یې زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. بلاخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر میرمن میوند دغه وسلوال برید په کلکه غندلی دی. په همدې حال کې بریتانیا هم په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند وژل کېدل غندلي دي. په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلیک پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ټول باید په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ او خوندیتوب لپاره سره متحد شي او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د دغه برید عاملین ونیسي او عدالت ته وسپاري. اخوا بیا اروپایي ټولنې هم دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې د رسنیو په استازو برید د بیان پر ازادۍ برید دی او هیڅکله هم د زغم وړ نه دی. موږ تمه لرو چې د دې وحشي برید څېړنه وشي او عاملین یې محاکمه شي. له دې سره ګڼ شمېر افغان خبریالانو او مدني فعالانو هم د ملالې میوند وژل کېدل غندلي دي او له حکومت یې غوښتي دي چې نور د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. خبریال میرویس ستانکزي پر خپل فیسبوک پاڼه د ملالې میوند له یو عکس سره لیکلي دي چې ملاله رښتیا هم ملاله وه، خو موږ بدبخته یو او تل به بدبخته پاتې یو. وحشیان لګیا دي، یو غږ مو خاموشوي او موږ یې تر خپل نوبته ننداره کړو. او د ټولیزو رسنیو یو بل کارن محمد نقیب زمان لیکلي دي چې که نن یې پرېښودو سبا مو وژني، دښمن قسم کړی خامخا مو وژني. د هیواد، دین او ولس دښمنانو په کلو بانډو او ولسوالیو کې د بمونو انتحار یو موټر بم د بریدونو پر مټ د افغانانو ژوند تریخ کړی او په ښارونو کې د هدفي ترور په وژونکي کړنې سره د ښار میشتو هیوادوالو د ژوند اوقات ترخه کړي دي. دوی په کوم دلیل عام او بېګناه ولس د دا شان بېرحمه او غیر انساني بریدونو ښکار ګرځوي؟ دوی خو نه په جګړه کې ښکیل دي نه هم په سوله کې. آخر د څه لپاره زموږ عالم، قومي مخور او خبرنګار پرته له کوم دلیله په داسې ناروا توګه شهیدان شي؟ په تېره یوه ورځ کې یو باتقوا عالم، یوه ژمنه خبریاله او یو مخور قومي مشر د هدفي وژنو ښکار شول. او پښتنې عربزۍ هم په خپلې فیسبوک پاڼې له ملالې میوند سره خپل یو عکس پوسټ کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې تېر کال تقریبا په همدې وخت کې د ښځې او ټولنې په خپرونه کې ورسره اشنا شومه. خوږه او له درده ډکه نجلۍ وه، الله پاک دې وبخي. د دوی سره ګڼو نورو افغان خبریالانو دغه برید غندلی او له حکومته غواړي چې د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. ملاله میوند پر خبریالۍ سربیره مدني فعاله هم وه. ملاله میوند د کرکټ مبصره هم وه او د افغان کرکټ لوبډلې پر سیالیو به یې تبصرې کولې. نوموړې تېره شپږیزه کې لومړنۍ خبریاله وه چې د لوبو ډګر کې نندارچیانو ته پر لوبو تبصرې کولې. ملاله میوند هغه خور چې د ورونو لپاره یې د مور دنده پر مخ وړله. د افغانستان په ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند سهار د پنجشنبې ورځ دفتر ته د تلو پر مهال شهیده شوه. تر اوسه د برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې نه دی اخیستی او نه یې هم لامل معلوم دی. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که پر ملالې میوند د دې برید په اړه او د شهیدېدلو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو آباده، خوشحاله او ارامه اوسئ.